ډکه ډکه مې راغونډ کړو خار مې جوړ کړو ډکه ډکه مې راغونډ کړو خار مې جوړ کړو مینوالو له د مینې کار مې جوړ کړو د ګڼ شمېر ناچاپه کتابونو څښتن د یو چاپ کتاب خالونه او خاپونه خالق ښاغلي محمد ایوب هاشمي صاحب ته بلنه ورکوم چې ستاسو سره خپل خوندور کلام شریک د غزل نه مخکې یو څلور دوه درې شعرونه زما سترګې زما اوښکې زما زړه زما سترګې زما اوښکې زما زړه په تصویر کې جوړېدی شي د هر څه زما سترګې زما اوښکې او زما زړه په تصویر کې جوړېدی شي د هر څه خو احساس مینه وفا او د زړه درد مې خو احساس مینه وفا او د زړه درد مې انځورګره جوړولی نشي ته دا یو غزل دی مطلب ده چې ډکې ډکې مې راغونډ کړو خار مې جوړ کړو ډکې ډکې مې راغونډ کړو خار مې جوړ کړو مینوالو له د مینې کار مې جوړ کړو ډکې ډکې مې راغونډ کړو خار مې جوړ کړو مینوالو له د مینې کار مې جوړ کړو او تخیل کې ځان له ښکلی یار مې جوړ کړو تخیل کې ځان له ښکلی یار مې جوړ کړو یار مې څه خو د لستوڼي مار مې جوړ کړو تخیل کې ځان له ښکلی یار مې جوړ کړو یار مې څه خو د لستوڼي مار مې جوړ کړو او د ګلشن خواته د شپول په سوري ناست وم د ګلشن خواته د شپول په سوري ناست وم د پریوتو سرو ګلونو هار مې جوړ کړو د ګلشن خواته د شپول په سوري ناست وم د پریوتو سرو ګلونو هار مې جوړ کړو او شعر دی چې د چا زلفې تیزندۍ مې کړلې سازې د چا زلفې تیزندۍ مې کړلې سازې په سینه د ګلاندامې دار مې جوړ کړو د چا زلفې تیزندۍ مې کړلې سازې په سینه د ګلاندامې دار مې جوړ کړو او شعر دی چې د هر چا غم مې په خپلو اوږو بار کړو قاضي صاحب د هر چا غم مې په خپلو اوږو بار کړو او د خپل ژوند نه د غمونو بار مې جوړ کړو د خپل ژوند نه د غمونو د هر چا غم مې په خپلو اوږو بار کړو او د خپل ژوند نه د غمونو بار مې جوړ کړو او ارمانونه مې همه واړه ساتي کړل ارمانونه مې همه واړه ساتي کړل د آهونو اسویلو انګار مې جوړ کړو او مقته ده چې زه ایوب پکې د اوښکو امیل پیایم زه ایوب پکې د اوښکو امیل پیایم ستا د زلفو د ویښتو نه تار مې جوړ کړو ډېره مننه